دا بل با په دې کې دا همسایه ته ضرر رسول دا حرام دي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې جنت ته څوک نشي ننوتای هغه څوک چې همسایه د ضرر نه په امن نه وي نو که ضرر د همسایه ځان ته حلال بولي بیا خو جنت ته بیخي نشي ننوتای خو په کافر کېږي خو که حلال هم نه بولي بیا څه معنا ده چې جنت ته به نشي داخل بیا خو د معتزله او خوارجو مسلک ثابت کېږي بیا وایي دا معنا ده په اولینو کې به نشي داخل عام کامل مسلمان به اوله نه دي جنت ته خو دا چې چا چې همسایه ته ضرر ورکړی دي دغه به پوښتنې کوي تر څو چې دغه حق نه وصول کړی چې دغه پورې د جنت نشي د همسایه خصوصا ډېر اهتمام شریعت کې ذکر شوی حضرت نبی رسول الله چې جبرائیل امین په هر واره چې راتلو ماته به د همسایه په باب کې وصیت کوو اخر په دغه وډار شوم چې دا حکم مناسب شي چې همسایه به د همسایه نه میراث دي همسایه په دا حق لري چې مریض شو پښتنه ته به ورځي چې مړ شو جنازې ته به ورځي که خوشحالي کو درغله مبارکي ته به ورځي که محتاج شو کومک په ور سره کوي که قرض درنه وو قرض به ور کوي که په یو کار لګیا د عاجز د ظاهري بدني معاونت به ور سره کوي کور ته د شای راوړه د برخه به کوي میوه د راوړه حتی د کور ته به ولېږي کني خپل کور ته به پټه نه باسي خپل بچانو ته به چې عادت وکړي چې دی باندې ورونو دي چې د همسایه بچانې ونه وي خپل دیوال به د تر دیوال چې د هوا مخه په بنديږي د اجازه نه بغیر به نه پورته کوي که د پکور کې کالی مندل شوی په تناو پراته دي په دغه وخت کې په خاطر کم کې کورونه و دا غټ نه و ته چې خپل کور جارو کې ګردونه الته ورته په دغه وخت کې به نه جارو کوي ګوره د دغه لحاظ هم کې چې دغه ګر په یو کالی باندې ولويږي د تا کالی خرابېږي کور ته دغه راوړه کوس و زیات د دې راوړه کنو کور کې شورواله ډیره کا لکه خالي شوروای ورولې چې دای مسکین د محتاج دغه شوروای نه ورولې نو دسي به پرسکې د ځان سره لکه یو ورور چې د تا په څنګ کې پروت وي د خپل ورور په غم او په خوشحالي باندې سره ځان ورشریکي کوي نه ورشریکي د همسایه به داسې په غم او په خوشحالي باندې ځان ورشریکي چې د خپل قریب سره همدردي کوي د همسایه سره هم دغه همدردي کوي ضرر رسول ورته حرام کف العذاب ضرور ده نور یو طرف ته وس موافق احسان ورسره ضرور ده سره به احسانات کې دی غسره